بېباوري کله رامنځته کېږي؟ بېباوري هغه وخت رامنځته کېږي کله چې یو پر بل باندې د باور فضا ختمه سي، درواغ زیات سي، رښتیا ویل کم سي، ضد و نقیص خبرې رامنځته سي، یو د بل د حق پر وړاندې باندې منفي فکر واوسیږي او یو په بل پسې د شا د خوا په شاله خبرې واوسیږي. دلته باور مطلق ختمیږي، ولو که دا رشته د انسان د خپل ژوند سره تړلې مسله وي، د کور د غړو د انسانانو سره اوسیږي، په کاروبار کې اوسیږي، د ملګرتیا ترمنځ اوسیږي. تاسې به یو بل باندې د باور دپاره دا کولی سئ چې تل په راستي کې اوسیږئ، په ملګرتیا دوستۍ کې صداقت او اخلاص ولرئ، یو بل ته درنښت ولرئ. نو د درنښت په ذریعه به تاسې په خپلو کې د باور فضا نور هم خپله کړې وي او یو بل ته به په خورا درنښت سره ژوند او شپې ورځې تېروئ.